ملګرو سلام، ښې چارې نیک محمد ویال یم. من به د یوې پاڼې نوم، ډومین نیم او هوسټینګ په هکله خبرې اترې وکړو. که چیرې تاسو سره کومه پوښتنه وړاندیز پیدا شي نو په زغرده یې کولی شئ. همداشان که شونې وي د ویال ټیک د یوټیوب چینل د سبسکرایب بټن در سره ووهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو په هکله خبر واوسئ. په دې ویډیو کې به د ډومین نیم او هوسټینګ په هکله خبرې وکړو. دا ځکه چې مشتریان ډېر وخت د دغو دوو ترمنځ په توپیر سم نه پوهېږي. لومړی پوښتنه چې پرې خبرې به کوو هغه دا ده چې ستاسو پاڼه له څه نه جوړه شوې ده، دغه پاڼه کومې برخې لري. هره پاڼه د فایلونو یوه ټولګه ده. په عادي ډول هره پاڼه د انځورونو، HTML، PHP، جاواسکریپټ، CSS او داسې نورو فایلونو څخه جوړه شوې وي. د ویب پاڼې ټول معلومات په دغه فایلونو کې یا په ډاټابیس کې ساتل کیږي او بیا یو خاص کمپیوټر ته پورته کیږي. دغه فایلونه سره تړل شوي دي ترڅو خلک وکولای شي دغه فایلونه او د ویب پاڼې ټولې برخې په اسانۍ سره وکتلی شي. هو، تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر د خپلې ویب پاڼې لپاره وکاروئ، خو د دې لپاره لومړی ځانګړي مهارت ته اړتیا ده او همدا ډول دغه کمپیوټر یو ثابت انټرنیټ او برق ته اړتیا لري. همدا ډول دا کمپیوټر باید دایمي چالان واوسي. که ګل یې کړئ پاڼه به کار نه کوي. غږ او شور یې ښایي تاسو ته مزاحم شي. نو له دې کبله ډېر خلک خپله ویب پاڼه په یوه قوي او ځواکمن کمپیوټر یا سرور کې ساتي. سرور خپلې ښېګڼې لري. دغه کمپیوټر د کور کمپیوټر په پرتله تیز او چابک وي. سرور تیز او څو انټرنیټ لاینونه لري او همدا ډول یو ثابت برق لري. نو له دې کبله ښه دا ده چې خپله ویب پاڼه په سرور کې وساتل شي. که برق یا انټرنیټ کار ونه کړي نو ستاسو ویب پاڼه به کار کوي. دغه کمپیوټر چې خلک پکې خپلې ویب پاڼې ساتي د سرور په نوم یادیږي یا ویب هوسټینګ ورته وایي. یعنی هغه ځای چې تاسو په انټرنیټ نړۍ کې پکې رانیسئ دغه کمپیوټر یا دغه سرور ته ویب هوسټینګ وایي. ښه، چې د سرور په هکله مو معلومات در سره شریک کړل او دغې پوښتنې ته مو ځواب وویلو چې سرور څه ته وایي، نو را به شو دغې پوښتنې ته چې ستاسو پاڼه څه ډول خلک پیدا کوي. کله مو چې د پاڼې ټول فایلونه سره سرور ته پورته کړل، اوس یو نوم ته اړتیا ده چې خلک تاسو په انټرنیټ نړۍ کې پیدا کړي پرې. هر کمپیوټر یو IP ادرس لري. یعنی هر کمپیوټر یو خاص او ځانګړی یونیک نمبر لري. تاسو کولای شئ خپل مشتری ته دغه یونیک IP ادرس ورکړئ. د بېلګې په توګه 100-255-12 داسې یو نمبر که تاسو یو مشتری ته ورکړئ، دا به مشتری ته ډېره ګرانه وي چې په یاد کې وساتي او بیا یې په خپل براوزر کې ولیکي او تاسو پرې پیدا کړي. او دغه نمبر د تاسو د شرکت سره کوم مشابهت نه لري، یعنی سره مشابه نه دي او یعنی ډېره ستونزمنه به وي. که چیرې تاسو تجارتي شرکت ولرئ او غواړئ خپل مشتری ته دغه ادرس ورکړئ چې تاسو په انټرنیټ کې پیدا کړي، دا به ډېره ستونزمنه وي. رښتیا هم د یو شرکت د ډومین نوم په یاد ساتل ډېر آسان وي او ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي. ډومین نیم یا ډومین نوم څه ته وایي؟ ډومین نوم د آنلاین پوسټ بکس یوه بېلګه ده. په انټرنیټ نړۍ کې یو پوسټ بکس غوندې دی. دا هغه ځای دی په کوم نوم چې خلک کولای شي تاسو په انټرنیټ نړۍ کې پیدا کړي او ستاسو د شرکت په هکله معلومات په اسانۍ پکې ولولي. یا په بله ژبه چې اسانه شي ملګرو تاسو ته، کله چې یو څوک په تجارت کې یو شرکت خلاصوي، اړینه ده چې د شرکت لپاره یو ځای پیدا کړي چې په هغه کې خپل تجارت او کاروبار پیل کړي. یا دغه ځای خپل وي، دکان یا کوم بل دفتر، یا د دفتر په کې رانیسي. او همدا ډول کله چې څوک یو شرکت پرانیزي خلاصوي نو خامخا یو نوم هم ورته په دولتي ارګانونو کې راجستر کوي.
نو په انټرنیټ نړۍ کې د ځای د کرا نیولو بیلګه ویب هوسټینګ یا سرور دی او د نوم چې تاسو یې رجستروئ په انټرنیټ نړۍ کې د ډومین نیم په نوم یادېږي. په دې هیله چې دغه معلومات به مو خوښ شوي وي. تر بیا مو په خدای سپارم. ستر رب مو مل شه. مننه.